په تېره یوه ویډیو کې موږ د دې په باره کې وغږېدلو چې کله کمپیوټر اخلئ باید کوم مشخصات مو په نظر کې ونیسئ. 15 سوالونه باید ځواب کړئ. اوس راغلی چې تاسو دا تصمیم ونیوه چې مثلا کوم مشخصات کې غواړئ خبر د کمپنۍ اوسئ چې کومه ښه کمپنۍ ده. د سټاتستا د دنیا یوه غټه کمپنۍ ده چې هغه د اکثریت شیانو په باره کې د هغوی احصایې نشوي. په امریکا کې په 2021 کې کومه سروې چې شوې ده دوی دغه کمپیوټر لیست کړي دي او کمپنۍ یې ښودلي دي چې کوم ډېر استفاده کوي. د ډیل کمپنۍ ده، ایچ پي ده، مک ده، مایکروسافت ده، ایسر ده، لنوو ده او الیم ویر ده او ایسس ده. که چیرې تاسو افغانستان کې وګورئ موږ هلته ډیل او د ایچ پي کمپیوټر بیخي ډېر لرو. د اپل کمپنۍ چې ده ډېر قیمته دي، په افغانستان کې ډېر محدود دي، که ورځي هم اکثریت یې دوهم لاس دي. د دوی یو بدي دا ده چې څومره ډېر زړې په هماغه اندازه یې سرعت کمیږي. قصداً کمپنۍ په دا رقم ډیزاین کړي دي چې ډېر خلک د هغه نه ډېره استفاده ونه کړو. که چیرې تاسو ایچ پي، ډیل، کامپاک او د نورو کمپنۍ دا د ډېر وخت لپاره کې یعنې ډېر زوړ هم شي د تاسو کمپیوټر د ډېر وخت لپاره استفاده ترې کړلی شئ. نو په د افغانستان په شرایطو کې د ما خپله توصیه دا ده چې تاسو ډیل او ایچ پي واخلئ. هم مناسب قیمتونه لري او هم که چیرې خرابي یې ډېر هم زړه نه پرې بدېږي. د دوی په خاطر باندې چې یو یې ترمیم اسانه ده، پرزې یې هم ډېر پیدا کړي، سافټویر یې هم ډېر پیدا کړي. نظر مک ده. مک چې دی یا د اپل کمپیوټر سټایل لري، ښه لري، مګر ځینې شیان یې دي چې هغه پښتو او فارسي خط مثلا نشي کې لیکلی. که یې کې لیکي مجبور بیرته وینډوز ورته انسټال کړي، نو هغه مزه یې ځي. نو د ما خپله توصیه ډیل او ایچ پي دي، ښه کمپیوټر دي. تنها هغه پروسیسر او رم او د وي جي او دا شیانې کې وګورئ نو د تاسو لپاره به امکان لري چې دا ښه کمپیوټر وي. هغه هم بیا خپلې خوښې ته وګورئ. مثلا په مایکروسافت کې اوس د نوي تبلیتونه یې وتلي دي د سرفیس په نامه باندې. د ما خپله ډېر خوښېږي، ډېر ښه کیفیت لري. که چیرې په افغانستان کې موجود وي دا هم ښه آپشن دی که چیرې موجود وي. نور کمپیوټر هره کمپنۍ چې وي د ټولې کمپنۍ کار کوي چې د کوالټي د لحاظه بهترین کمپیوټر تولید کړو، د ټولو سره یو د بل سره رقابت کړو. مثلا لنوو چې د ډیزاین په حساب باندې ډېر شیک کمپیوټر جوړوي، ډېر ښه سټایلي، ډېر داسې ډېر ډولي کمپیوټر جوړوي. مګر د کیفیت د لحاظه ډیل او ایچ پي ډېرې مشهورې دي. نور تاسو وګورئ چې هره کمپنۍ مو خوښېږي، هره کمپنۍ هلې موجوده وي او قیمت یې مناسب وي او د تاسو د خوښې وړ هغه نور مشخصات پوره کړلی شي دا به واخلئ.